السلام علیکم ګرانو مینوالو او مسافرو سلامونه نیکی هیله او احترامات مې ومنئ. ملګرو که تاسو چیرې زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو هم اوس یې سبسکرایب کړئ. د ښو ویډیوګانو لپاره د ټلی نشان هم ووهئ چې د ټولو نه اول زمونږ ویډیو تاسو ته رارسي. ډیره مننه. بلنه ورکوم هغه د شاه محمود غزنوي صاحب. راځئ چې واورو شاه محمود غزنوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم شاه محمود غزنوي دی. زه د تاریخي بډبیرې د مومندو کلي اوسیدونکی یم. زما د کلندر بابا زوی یم چې سلطان محمود نومې دی خو په کلندر بابا مشهور دی او د نوین راسې نه تر دې دمه پورې کلندر پښتو ادبي جرګه چلو د هغې سرپرست اعلی یم. اوس به زه سکندر صاحب تاسو ته څو شعرونه خپل وړاندې کړم خو د هغې نه د غزل نه مخکې یو دوه شعره چې موسم تیر چې د خزان شي ما خبر کا. موسم تیر چې د خزان شي ما خبر کا او سمه غرونه چې ګلان شي ما خبر کا. او پسرو ګلو د وطن مې د سرو وینو پسرو ګلو د وطن مې د سرو وینو ضرورت که د باران شي ما خبر کا. او مهرباني دي. او دا نوي غزل څو شعره دي چې تاسو سره شریکومه چې د هجران د لاسه جوړ داسې تصویر یم. د هجران د لاسه جوړ داسې تصویر یم په سرو وینو باندې سور لکه کشمیر یم. او ما ریخه په خپل لاسونو خپل ګریوان کړو ما ریخه په خپل لاسونو خپل ګریوان کړو هیڅ بې حسه ګیلمن د خپل تقدیر یم. او دا د لاسه د یارانو برکت دی. دا د لاسه د یارانو برکت دی بندیوان چې د اغیارو په زنځیر یم. ډېر مهرباني. او لکه خوږ وطن د څو خلکو په لاس کې لکه خوږ وطن د څو خلکو په لاس کې تقسیم شوی زه په شان لکه جاګیر یم. ډېر مهرباني. او رقیبان او خپل یاران راته یو شوي رقیبان او خپل یاران راته یو شوي د کشمیر غوندې بېوسه یم اسیر یم. مهرباني. رقیبان او خپل یاران راته یو شوي د کشمیر غوندې بېوسه یم اسیر یم. او خدای جنت په کافرانو حرام کړی خدای جنت په کافرانو حرام کړی زه کشمیر د مسلمان جنت نصیر یم. مهرباني جي. او غزنوي د خوږ کشمیر آواز مې دا دی. غزنوي د خوږ کشمیر آواز مې دا دی د تقریر په ځای په تمه د تدبیر یم.